د خټې ګیس، منځته راتګ، لاملونه او د حل لارې یې. په زړه پورې طبي معلوماتو لپاره د سبسکرایب بټن ووهئ، بیا په څنګ کې بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په حال باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو ته ټولول. دا چې د خټې ګیس په اکثرو خلکو کې رامنځته کیږي چې د دې خټې ګیس پړسیږي او په کولمو کې بېلابېل آوازونه رامنځته کیږي. دا چې د خټې ګیس کوم رامنځته شي په کولمو کې ګیس د جمع کېدو له امله دغه د خټې ګیس رامنځته کیږي چې د لاندې لاملونو له امله د خټې ګیس رامنځته کیږي. سګرټ څکول، د اشتها نشتوالی، د هضمي جهاز زخمونه، د تشو بولو ساتل، د هوا د لارې بندوالی، قبضیت، له اندازې زیات خوړل، د هضمې خرابوالی، د کولمو ځینې ناروغۍ. دا لاملونه د دې سبب د کولمو د ګیس یا د کولمو د ګیس او د خټې د پړسوب سبب ګرځي. درملنې موږ تاسو ته ښایو چې د درملنو په اساس کولی شئ له د کولمو ګیس څخه ځانونه خلاص کړئ. نو د لاندې طریقې وازمایئ. نغنه چې ځینې خلک ورته ویلنی وایي هم د هضمي ستونزې په له منځه وړلو کې مرسته کوي، همداشان د کولمو ګیس یا باد هم له منځه وړي. که چیرې د بد هضمي لرئ یعنې هضمه مو خرابوي، د دې لپاره د نغنه څو پاڼې راواخلئ، خولې ته یې واچوئ، ښې وژوئ چې دې سره یې لاړې تېرې کړئ، خولې تېرې کړئ. دې سره د هضمې په جوړېدو کې مرسته کوي. او یا که چیرې په کولمو کې باد لرئ یعنې د خټې پړسوب لرئ، د دې لپاره یو متوسط اندازه سره یو لوښي ته اوبه واچوئ، د دې ته نغنه پاڼې ور واچوئ، بیا یې په اور کېږدئ، جوش یې کړئ. چې ښه جوش شي، د جوش کولو څخه وروسته بیا یخې کړئ. دغه چای په ورځ کې یو چای شکل ترې جوړ کړئ. دغه چای په ورځ کې 3 ځله څښئ. د دې سره به د کولمو ګیس یا باد له منځه لاړ شي. دوهم، کیله په زیات اندازه سره فایبر لري کوم چې د موادو یا د خوړو په هضم کې مرسته کوي. همداشان پوتاشیم هم لري چې دا پوتاشیم په کولمو کې د باد او ګیس په له منځه وړلو کې ډیره مرسته کوي. هر وخت چې د کولمو یا د خټې پړسوب یا د کولمو ګیس درته پیدا کېده، کیلې خوراک مه هېروئ. کیله وخورئ چې په دې سره به مو د خټې ګیس او باد له منځه لاړ شي. دریم، کدو. دغه خوړه پوتاشیم لري، ویټامین ای لري، همداشان فایبر لرونکې ده چې دا د خوړو په هضمولو کې هم مرسته کوي، د کولمو حرکت پیاوړی کوي، همداشان د خټې ګیس او باد له منځه وړي. د خټې ګیس څخه که چیرې غواړئ د خټې ګیس څخه ځانونه خلاص کړئ، په خپلو ورځني خوړو کې د کدو خوراک مه هېروئ. نو دا 3 طریقې وازمایئ. انشاءالله په دې سره به مو د خټې ګیس له منځه لاړ شي او خټې باد یا ګیس یا بد هضمي به مو له منځه لاړه شي. نو دا ویډیو مې د تاسو لپاره جوړه کړه په دې هیله چې خوښه مو شي. که خوښه مې وي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ او د ویډیو کتلو څخه